په یو کلي کې یو زمیندار اوسېدو. د هغه نوم عادل و. هغه سره ډېر زیات ځناور وو، خو په دې کې یو غټ چیلی و چې د هغه نوم شلګوتی و. شلګوتی خو په ظاهره باندې ډېر صحتمند و، مګر په حقیقت کې ډېر زیات کامچور و. چې کله به نور ځناور پټي ته لاړو، نو شلګوتی به د ونې لاندې سملاستو او هیڅ کار به یې نه کولو. چې کله به هغه ته د څه کار وویلو شو، نو هغه به تشې بهانې کولې. کله به یې وی زما په خپو درد دی او کله به یې وی زما په سر درد دی. د عادل نور ځناور د ده د دې عادت نه ډېر زیات تنګ وو. یو ورځ خر ده ته ووی چې شلګوتیه، که ته کار نه کوې نو یو ورځ به ګورې د ډېره خرابه نتیجه راوځي. شلګوتي ورته په خندا باندې جواب ورکوو او ورته یې وی چې زه محنت ولې وکم، ما ته خو هسې روټۍ او هر څه میلاویږي. وخت تېرېدو عادل وکتو چې شلګوتي صرف روټۍ خوري او هیڅ کار نه کوي، او بل طرف ته نور ځناوران شپه ورځ محنت کوي. یو ورځ عادل دا فیصله وکړه چې شلګوتي ته سبق ښول ضروري دي. په بله ورځ عادل شلګوتي په یو باړه کې وتړلو او هغه ته یې لږه روټۍ ورکړه. شلګوتی حیران شو چې دا څه وشو، زه خو وږی پاتې شوم. عادل ورته ووی چې څوک کار نه کوي نو هغه ته د ډېر خوراک هیڅ حق نشته. شلګوتي ته اوس د خپلې غلطۍ احساس شروع شو، خو اوسه پورې هغه پوره نه و پوه. یو څو ورځې پس په کلي کې یو میله وه. عادل خپل نور ځناور نمایش او د مقابلې دپاره یې بوتلو، خو شلګوتي په کور کې پرېښودو. شلګوتي تپوس وکړو چې ما ځان سره ولې نه بوځې؟ عادل ورته ووی چې صرف هغه ځناور به میلې ته ځي چې کم ډېر زیات محنتي وي او کار کوونکي. چې شلګوتي دا واورېدو نو ډېر زیات خفه شو. هغه لومبني ځل محسوس کا چې د دې سستۍ او د کامچورۍ د وجې ماته ډېره غټه سزا میلاو شوه. په بله ورځ باندې شلګوتي د خپل د ځان بدلولو فیصله وکړه او سهار وختي پاڅېدو او د نورو چیلو سره روان شو او په پټوکو یې کار شروع کو. په شروع کې خو ده ته ډېره زیاته مشکله وه، خو په مزه هغه عادت جوړ شو. یو څو هفتې بعد عادل په شلګوتي کې واضحه تبدیلي محسوس کا. هغه ته پته ولګېده چې شلګوتي اوس محنت شروع کړی دی. یو ورځ عادل په خندا شو او وی چې ته اوس په رښتیا صحیح چیلې جوړ شوې. په بله ورځ باندې عادل ځان سره شلګوتي میلې ته بوتلو او هلته یې ډېره ښکلې کارکردګي وکړه او انعام یې وګټلو. شلګوتي په زړه کې سوچ وکړو که چېرې دا محنت مې مخکې کړی وي نو سزا به راته نه میلاوېده. سبق چې کم خلک یا ځناور سستی کوي نو آخرکار نقصان به ورته رسي او محنت سره همیشه کامیابي میلاویږي.